افغان ځانګړو ځواکونو کندهار کې یو ځل بیا پر طالبانو قیامت جوړ کړی. دا چې ځانګړو ځواکونو کندهار کې څومره د هیواد دښمنان یو ځل بیا وژلي، چیرته یې عملیات ترسره کړي دي، په دغه ویډیو کې وګورئ. یو پښتون ون ټي وي چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. افغان ځواکونو تیره شپه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 23 طالبان وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. دا ځانګړو ځواکونو له قل اردو څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ملي دفاع وزارت او امنیتي ځواکونو د کمانډو ځواکونو په ګډه او ملتیا سره د کندهار په ارغنداب کې د طالبانو پر شوم عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د یادې ډلې 23 غړي ووژل شول او 3 نور یې ټپیان کړل. د سرچینو په حواله په یادو عملیاتو کې له طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. باید یادونه وشي چې د کندهار په ډیرو ولسوالیو کې افغان ځواکونو خپل چڼیز عملیات پیل کړي چې تر اوسه له طالبانو ګڼې سیمې پاکې کړي دي او طالبانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.